سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. د یو قبر نه اوازونه اوریدل کېدل چې زه ژوندی یم، خو چې کله د هغه قبر راسپړدل شوی دی نو بیا هلته څه داسې عبرتناک منظر مخې ته راغلی. تاسو سره دغه ټول ویډیو او دغه ټول حالت شریکوم چې هغوی قبر ولې او څنګه کنیستی و. موږ سره تر اخره پاتې شئ. درنو دوستانو، د دې هلک پلار وایي چې زما زوی چې ابراهیم نوم یې و څه موده وړاندې یعنی میاشت یا څلوېښت ورځې وړاندې هغه په یو اکسیډنټ حادثه کې وفات شوی و چې د هغې نه پس ډاکټرانو ومنله چې دا مړ دی. نو چې کله یې د قبر انتظام وشو او د هغه جنازه وشوله او هغه یې ښخولو او ډاکټرانو هم دا تصدیق کړې وه، نو چې جنازه یې وشوله اوس د دې مړي چې 40 ورځې یا 10 ورځې شوي دي نو د ده کورنۍ وایي چې موږ ته په خوب کې راځي او وایي چې زه ژوندی یم. او چې کله یې قبر سره غوږ کېښودل شي نو د قبر نه هم اوازونه اورېدل کېږي چې زه ژوندی یم، ما بهر وباسئ. د دې هلک جنازه چې چا کړې وه هغه عالم یعنی هغه ملا هم خپلې خبرې کړي دي، انټرویو یې ورکړې ده. ویلي دي چې بالکل ما یې خپله جنازه کړې ده، خو اوس چې د قبر نه د اوازونه اورېدل کېږي وایي چې مخکې ما هم نه منله خو اوس مې ومنله ځکه چې په خپلو غوږونو مې دا هر څه واورېدل. د هغې نه پس دوی د دغه قبر کوشایي هم کړې ده، یعنی کولاو کړی دی، خو پلار یې وایي چې په قبر کې هغه روغ رمټ او ډېر ښایسته پروت و. د هغه قبر ډېر ښه او د هغه مړی بالکل روغ جوړ او صحیح سلامت پروت او دا یوه لویه خوشخبري وه چې دوی وایي موږ ته راکړل شوه، ځکه چې وایي زموږ زوی ته ډېر ښه او اعلی مقام ورکړل شوی دی. نو درنو دوستانو، دا و یو ویډیو چې تاسو سره مې شریکه کړه. تاسو په دې باره کې څه نظر لرئ چې داسې واقعیات حقیقت لري او که نه؟ د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. موږ سره خپل نظر هم شریک کړئ.